د مارونو مرګ نه خلاصې قطعا نه کېږي، نه دې څوک بچ کېدی شي. یو ښځه و د هغې زوی مړ شو، نو اوس هم چې چاته تکلیف علماو پسې صالحانو پسې ګرځي، نو دې ته چا وی چې د ما زوی مړ شو، دقه یو زوی او چې دا به څنګه جمدي شي. چا وی یاره پلان کېږي کې یو عالم دی، یو نیک سړی دی، ته ورشه که څه دم درود دلو کي. دلال هغه مولانا صاحب لا هغه نیک انسان لوی زما زوی مړ دی، زه خو ډېره زیاته پریشان یم، او که څه دم دی وکړه چې د ما را زوی جمدي شي. هغه عالم ډېر هوښیار و او ورته وي بلکل زوی به دې جمدي شي، خو یو چل وکړه، د 7 کورو نه مال اوبه راوړه، د 7 کورو نه، خو د هغې کورونو نه به راوړې چې هغې کې مړې نه شوي. هغه اوبه به دم کم، نو په هغې به ستا زوی را جمدي کېږي، خو د 7 کورو نه به وراوړې، هغه 7 کوره چې هغې کې مړې نه شوي، نو بیا به هغه اوبه دمم، نو په هغې به ستا زوی جمدي کېږي. دا خو اسان علاج ورېږه 7 کوره نه چې د 20 نه خو به درته را پیدا کړم. خوشحاله شوه، یو کور ته ننوته، تاسو کله خو مړې نه دي شوي، ولې نه زما نیکه خو مړو. بل کور کله لاړ، تاسو کله خو مړې نه دي شوي، واپ دا بل زموږ پلار نه و مړ. بل کور کله لاړه، یاره دا لکه چې تاسو کله مړې خو نه دي شوي، ولې ماشوم نو سې مې نه و مړ. بل کله لاړه تپوس کی تاسو کله خو مړې نه و شوي، یاره پلار مې هم جم دی، نیکه مې هم جم دی، نیا مې هم جم دی، خو د نیکه پلار هم مړ شوی. بل کور کله لاړه چې وګرځېده او رښتیا خبره ده، تاسو چې نظر په دې تورنګزو کلي خپل واچوئ، داسې کور به پیدا کړئ چې مړې پکې نه شي. داسې به څنګه پیدا شي؟ که پلار دې نه دی مړ، نیکه به دې مړي، نیا به دې مړي، که هغه نی د هغه پلار به مړي، د هغه نیا به مړي، د هغه ورور به مړي، بل به مړي. وګرځېده ښځه پوه شوه، ورور یې غم غوس شو چې که د ما زوی مړ دی، خو هلته هم زوی مړ دی، که د ما بچی مړ دی، خو د هغه سړي ماشوم نصیب مړ دی، که د ما زوی مړ دی، خو د هغه هم زوی مړ دی، که د ما زوی مړ دی، خو د هغه خوږ پلار مړ دی. چې وګرځېده د مولانا صاحب لراله وی چې ما خو داسې کور پیدا نه کړ چې هغې کې دی مړې نه شوي، او بس پوه شوم. ښځه پوه شوه، وی ګوره داسې کور چې دی پیدا نه کړ چې هغې کې انسان مړي، ته ولې په مرګ خفه کېږي؟ خو د دنیا نظام دی ګرځي، کله یو ځای مړ، کله بل ځای مړ، کله بل ځای مړ، کله بل. حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی، ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي، وی چې ته دا دې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې، ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې. سلیمان علیه السلام ورته وایي یو ځای نه م راکاږي، بل ځای نه بل ځای نه بل. عجیبه جواب ورکوي. وی سلیمان علیه السلام وی تا سره چې یو کاسه پرتی و د انار دانې پکې پرتی وي، یو کاسه د انار دانې پکې پرتی وي، تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې؟ وی نه. وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالې هم راغېشتی شي، که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغېشتی شي، که د میان نه رالې هم راغېشتی شي، که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده. چې کوم ځای نه دانه راخلې نو تا ته حاضره پرده په لاس کې درته ښکاري. وی دقسې چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې او ته چې کومه رالې راغېشتی شي، د دې ټولې دنیا دا روحونه ما ته دقسې مخامخ کاسه کې پرته دي. ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله، داسې ده لکه ته چې د انار دانه د یو ګوټ نه راوچتې. تا ته مشکل شته؟ نشته. دا چې ما ته مشکل نشته. ما ته حکم وکړي لاړ شه شابه، او هغه عراق کې، افغانستان کې، کشمیر کې، پاکستان کې فلان کی ګوټ نه سارا والا، نو ته چې د انار د هغه پلیټ نه دانه رالې څوک درته وي هغه ګوټ نه والا، هغې نه والا، هغې څه مشکل درته شته؟ وی نشته. دغسې ما ته مشکل نشته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو، اتن تپوس کوي، وی ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسې څنګه وباسې؟ بعض انسانی د ګڼو نه ساګانې وباسي، په یو وخت کې وباسي، اکسیډنټ وشي 100 کسه پکې مړه شي، بم دماکه وشي 50 کسه پکې مړه شي، جاز غرق شي پکې 300 مړه شي. دې سره څه چل کې؟ وی ما سره بلا فرشتي دي، په لکونو فرشتي دي، زه په خپله ساګانې نه وباسم، چا نه په خپله وباسم، چا پسې یوه فرشته لیږم، چا پسې بله لیږم، چا پسې بله لیږم، چا پسې بله لیږم. دا خو یو نظام دی زما، لیکن الله مال خپله دومره طاقت را کړی دی که زه په 9 اسمان کې کېدم،
کینم او د خپل دوه ګوتې د دې ټول زمکې اسمانونو زمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق ته سا والا دا دوه ګوتې ورته مخامخ کم د دې ټول نه په یو سکند کې په دې دوه ګوتو سره اخته شم طاقت الله را کړی فرشته هغه فرشته مقرر کړی دا اخلاصي ته نشته